سلامونه نن دوانۍ د وږي لسمه او د اګوست 11 ده په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي د حکومت ترمنځ درس عبدالله د مصالحې د لوی شورا جوړښت سره مخالفت وکړ د ملي روغې جوړې د لوی شورا مشر عبدالله په یو اعلان پاڼه کې ویلي چې د سیاسي حقوقلیک له مخې د دې شورا جوړښت د واک دی د کابینې وروستی کېدل ارګ د سپېدار د نوماند وزیرانو نوملړ خپور کړ د ولس جرګې یو شمېر غړي وایي چې جرګه باید د شایسته سالارۍ اصل پر بنسټ خلکو ته رایه ورکړي د سولې بهیر نوي لانجې رامنځته سوي دي نیویارک ټایمز ویلي چې طالبانو په هلمند کې د امریکایانو په 2 اډو توغندیز بریدونه کړي خو طالبانو ویلي چې څېړنې پیل سوي او په سودان کې د سولې د حقوقلیک لاسلیک د سودان دولت له وسلوالو ډلو سره د سولې حقوقلیک لاسلیک کړ بشپړ خبرونه عبدالله د ارګ له لوري د مصالحې شورا پر جوړښت مخالفت ښودلی د ښاغلي عبدالله له دفتر څخه په اعلان پاڼه کې راغلي چې د شورا رامنځته کول د سیاسي حقوقلیک پر بنسټ ته له صلاحیتونو څخه دی او د ولسمشرۍ فرمان ته اړتیا نه لري خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د سولې د شورا د جوړښت په اړه له ښاغلي عبدالله سره لازمې مشورې ترسره شوي دي د ملي مصالحې شورا د جوړښت پر سر لانجې له طالبانو سره د سولې خبرو اترو لپاره ملي ټلوالې پر وړاندې نوی خنډ د بندیانو خوشي کېدو پر سر لانجو ترڅنګ چې له طالبانو سره روانې دي اوس د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د مصالحې د شورا جوړښت فرمان او د غړو پیژندل د عبدالله له توند غبرګون سره مخ شوی دی د ښاغلي عبدالله دفتر نن دوانۍ په یوې خبرپاڼه کې د شورا جوړښت له خپلو واکونو وبلل او ویل دي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ فرمان ته یې اړتیا نه درلوده ښاغلي عبدالله د مصالحې د شورا د غړو نوملړ چې د ارګ له لوري اعلان شوی ملي نه دی بللی او ټینګار کړی دی چې هغه له سیاسي مشرانو او بهیرونو او همداشان مدني ټولنې سره په سلا و مشورې د نوملړ پر سر کار کوي از گوجر هم 1 نفر بگیرد بلوچ هم بگیرد پشی از نورستانی هم بگیرد 4 نفر اضافه شود زمین و آسمان نمیخوره مردم نمی پشهی کام سر رئیس جمهور حق دارن ما هم گلگی خودم داریم ناراحت هم هستیم از این آلات رئیس جمهور از این کابینه کسی که این برنامه را درست کرده این برنامه به بربادی افغانستان است فهرست منتشر شده توسط دایر نشان می‌دهد که آقای غنی به دوباره وقت کشی در پروسه صلح و آغاز شدن مذاکرات و گفتگوهای بین الافغانی است این خود میتواند به نحو پروسه صلح و مذاکرات را به چالش بکشد وړاندې له دې حامد کرزي حزب اسلامي او د جمعیت ګوند په دې نوملړ کې خپل غړیتوب رد کړ جمعیت اسلامي ګوند د دې شورا کې ونډه نه اخلي او په خپلو مخکنیو دریځ باندې ټینګار کوي یو شمېر نور سیاسي بهیرونه بیا اعلان شوی نوملړ د ولسمشر غني ټاکنیز ډلې پورې تړلی بولي او د مصالحې په شورا کې د داشان کسانو شتون د سولې د بهیر په ګټه نه بولي متاسفانه لیستی که از ارگ منتشر شد بیشتر اینکه اشخاصی باشند که عقبه جبهه توده‌ای داشته باشند همه دار و دستی تیم انتخاباتی آقای غنی است و همه مصر بر موضوع خصمانه آقای غنی در باب صلح هستند خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي حکومت دا نوملړ له ټولو سیاسي څیرو د هیواد له مخکیني ولسمشر نیولې تر ډاکټر عبدالله او سیاسي ګوندونو او بهیرونو سره په سلا مشورې جوړ کړی دی د ولسمشر ویان وایي حکومت په شورا کې د نه ګډون په اړه د یو شمېر سیاستوالو پرېکړې ته درناوی کوي خو د اړتیا په صورت کې به له مشرانو سره لا ډېرې مشورې وکړي او د دې شورا په جوړښت کې به بدلون راشي مشوره‌های زیاد و گسترده صورت گرفت تا اعضای محترم انتخاب شوند به ویژه مشوره‌های دوامدار با دکتر صاحب عبدالله که در رأس شورای عالی مصالحه ملی قرار دارند به خاطر تکمیل اعضای این شورا هیچ نوع دستکاری و پنهانکاری وجود نداشته قدم به قدم ریاست جمهوری با مشوره با تمام سیاسیون ما پیش رفتیم په داسې شرایطو کې چې افغانستان د افغانانو ترمنځ خبرو په څو قدمۍ کې دی دا اندېښنې ډېرې شوي دي چې د مصالحې شورا جوړښت پر سر اختلافونه به د سولې پر بهیر منفي اغېزې وکړي
ولسمشر غني مخکې له دې په لوی جرګه کې وویل چې د سولې د بهیر خرابېدو لپاره هڅې روانې دي. اندونه دا ده چې اختلافونه به د سولې په بهیر کې د خرابکاره کسانو لاس لا نور هم خلاص کړي. د سپیدار د لسو نوماند وزیرانو په معرفي کولو سره حکومت د نوي کابینې له جوړښت له وروستي کېدو څخه خبر ورکړ. له ارګ څخه د استول شوي نوملړ پر بنسټ بشیر احمد تینج، نثار احمد غوریانی، قدرت الله زکی، معصومه خاوری، انور الحق احدی، محب الله سمیم، فضل احمد معنوی، نور رحمان اخلاقی، عباس بصیر او سید سادات منصور نادری د عبدالله له لوري معرفي شوي نوماند وزیران دي. په همدې حال کې یو شمېر قانون جوړونکي په وزارتونو کې د نوماند وزیرانو په ګمارنه کې پر شایسته سالارۍ ټینګار لري. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ د سیاسي اوکړه له لاسلیک کېدو شاوخوا 3.5 میاشتې وروسته نن ارګ ماڼۍ د سپیدار د وزیرانو نوملړ خپور کړ او د نوي کابینې د وروستي کېدو خبر یې ورکړ. د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا د وړاندې شوي نوملړ پر بنسټ سید سادات منصور نادری د سولې په چارو کې د دولت نوماند وزیر په توګه، نثار احمد غوریانی د صنعت او سوداګرۍ نوماند وزیر، قدرت الله زکی د ترانسپورت نوماند وزیر، معصومه خاوری د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ نوماند وزیره، عباس بصیر د لوړو زده کړو نوماند وزیر، نور رحمان اخلاقی د کډوالو چارو نوماند وزیر، فضل احمد معنوی د عدلیې نوماند وزیر، محب الله سمیم د پولو قومونو او قبایلو نوماند وزیر، بشیر احمد تینج د کار او ټولنیزو چارو نوماند وزیر، انور الحق احدی د کرنې او اوبو لګونې نوماند وزیر د سپیدار لخوا پیژندل شوي څیرې دي. یکی از موضوعات مهم را که امروز میخوایم با شما مردم افغانستان شریک بسازم مسئله کابینه و معرفی کابینه است. لیست کابینه جمهوری اسلامی افغانستان نهایی شده و او را امروز میخوایم که اعلان بکنیم. د هیواد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د جلا فرمانونو له لارې د کابینې پاتې غړي په لاندې ترتیب تعیین او د تایید رایه ترلاسه کولو لپاره د ملي شورا ولسي جرګې ته معرفي کړل. له دې سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي له مقننه ځواک څخه غواړي چې د اصل او اړتیا پر بنسټ پیژندل شوي نوماند وزیران ته رایه ورکړي. توپ میدان پارلمان افغانستان خواهد بود که مبتنی بر اصل شایسته سالاری و تعهدگرایی بتوانه به نامزد وزیرای رای بده که مؤثر و ممد باشند و از حکومت هم میخواهیم که به تصمیم پارلمان احترام بگذاره و بحث سرپرستی را پایان ده. د ارګ او سپیدار ترمنځ د کابینې ویش د سیاسي تړون یوه لویه برخه ده، خو د دې مهمې سکالې له نیمګړتیا سربیره د دې سند د نورو برخو د پلي کېدو په اړه هم مخالفتونه شتون لري. د افغانستان د سولې لړۍ له تازه کړکېچونو سره مخامخ شوې. نیویارک ټایمز د 3 امریکایي چارواکو په حواله د یوه ګزارش په وړاندې کولو سره ویلي طالبانو په هلمند ولایت کې د امریکایي ځواکونو پر 2 اډو د راکټي بریدونو په وهلو سره د دوحې د سولې هوکړه نقض کړې ده. طالبانو ویلي دي د ګزارش په څېړلو بوخت دي، خو افغان حکومت بیا وایي چې د دې ډلې د دوحې هوکړه لیک نقض کړی دی. د امریکایانو او طالبانو ترمنځ نوی تقابل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د 3 امریکایي چارواکو په حواله ګزارش ورکړه چې طالبانو په هلمند کې د امریکایانو په 2 واړو توغندیزو بریدونو سره د دوحې د سولې هوکړه لیک نقض کړی دی. طالبان گروه‌های وجود داره که پروژه را قبول ندارند، بدون از اینکه اطاعت کنند از رهبریشان به این عمل دست زدند و اگر مثلا امریکایی ها به این عکس العمل قوی نشان بدن، نشانگر ایزی است که در نظر امریکا تجدید نظر آمده. اما لیکن که طالبانو په دې کې د امریکایانو په دې کې بل غرض و، مطلب دا نه و چې د طالبانو باندې نقص شوی نه و، د طالبانو او دوی په واقعیت باندې خبره نه کوي. نو زما فکر باندې دا به نو بیا دا د امریکایانو په دې کې یو څه مطلب او مقصد وي. په ګزارش کې راغلي چې طالبانو د جولای میاشتې په وروستیو کې په هلمند کې د امریکایانو او افغانانو په ګډې اډې ګڼ توغندي توغولي او څو ونې وړاندې هم په هلمند کې د امریکایانو یوه بله اډه د دې ډلې د ګڼو توغندیزو بریدونو موخه ګرځېدلې ده. په دې پیښو کې چاته زیان نه دی رسېدلی. طالبان با درک ناگزیری‌های امریکا به خاطر به دست آوردن یک توافقنامه در آستانه انتخابات کوشش میکنن که هر تخطی که ضرورت دارن از توافقنامه انجام بدن.
طالبانو د دې ګزارش اړوند د څېړنو د پیل خبر ورکړی خو حکومت وایي چې دې ډلې تل د دوحې هوکړه لیک تر پښو لاندې کړی دی. موضوعگیری حکومت افغانستان بسیار واضح بوده که طالبان موافقت نامه صلح را که در دوحه امضا کردن نقض کردن. حالی که حتی بالای امریکایی ها هم حمله کردن. نقض آشکار طالبان از این موافقت نامه صورت گرفته. له دې سره هممهاله د افغانستان اړوند د ملګرو ملتونو سازمان نوي ګزارش کې په هیواد کې د جګړې له ټولو لوریو غوښتل شوي چې د ژمنې او د یو بل منلو اصل په پام کې نیولو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې وکړي چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره تل پاتې حل لاره رامنځته شي. داسې نه ښکاري چې راتلونکې اونۍ د دا خبرې پیل شي، کېدای شي لا هم اونۍ ونیسي، نورې لا هم شپې او ورځې ونیسي تر څو د دې خنډې له منځه وړلو په وړاندې یو عملي ګام پورته شي. له دې ټولو سره لا تر اوسه د دواړو لوریو د بندیانو د خوشي کېدو ستونزه نه ده هواره شوې، خو حکومت ویلي چې د سولې په بهیر کې ښه پرمختګونه شوي او ډېر ژر به د افغانانو ترمنځ د خبرو د پیل مهال هم اعلان شي. له منځني ختیځ هیوادونو سره د افغانستان صادرات 2 برابره ډیر شوي دي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت له منځني ختیځ هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو او پانګونې اړیکو په برخه کې د هیوادونو ته په کال کې صادرات 6 میلیارډ ډالر او واردات له 1 میلیارډ ډالر څخه ډیر اعلان شوي. یو شمېر شنونکي د سیمې هیوادونو بنادرو ته د افغانستان لاسرسي د هیواد ودې لپاره اړین ګام بولي. د هر ورځ په تېرېدو سره د افغانستان سوداګري د منځنۍ اسیا او د سیمې هیوادونو سره د پراخېدو په حال کې ده. د صنعت او سوداګري وزارت د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري د پراختیا په حال کې بولي او یادو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړوالي خبر ورکوي. په یاد وزارت کې چارواکي منځني هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو ارزښت 6 میلیونه ډالر او یادو هیوادونو ته ټول د صادراتو کچه 1 میلیارد و 1.3 میلیونه ډالر یادوي. میزان در واقع صادرات ما به کشورهای آسیای میانه مثلا در سال 1396 در واقع به 3 میلیون دلار میرسید، اما در سال 98 در واقع با 2 برابر افزایش به 6 میلیون دلار در واقع رسیده. په همدې حال کې د هیواد د سوداګرۍ او صنعت وزارت ټینګار کوي چې د کرونا ویروس له خپرېدو سره د منځنۍ اسیا هیوادونو څخه د افغانستان ډېری واردات ترسره شوي دي. سالهای پسین بنادر ما با کشورهای آسیای میانه بدیل تا حد بدیل پاکستان شد و تجارت ما وضعیت بسیار خوب است. ما در حدود 1 میلیارد و 600 میلیون دلار تجارت با کشورهای آسیای مرکزی داریم. یو شمېر اقتصادي کارپوهان هم د سیمې هیوادونو سوداګریزو بندرونو ته د افغانستان لاسرسی د اقتصادي ودې او پراختیا لپاره خورا مهم په ګوته کوي. این مسئله باعث افزایش حجم تجارت بین افغانستان و آسیای مرکزی با ویژه جمهوری ازبکستان به عنوان کشوری که دارای موقعیت استراتژیک در آسیای مرکزی است شده میتونه و در ضمن در آینده ها چانس بسیار خوبه به منظور افزایش سرمایه گذاری های کشورهای آسیای مرکزی در افغانستان هم میتونه که مسئله باشه. دا به داسې حال کې ده چې افغانستان په ټولیزه توګه په تېر یوه کال کې 6 میلیارډ ډالر واردات او 1 میلیارډ ډالر صادرات لرل او تمه ده په روان کال کې د صادراتو کچه 1.5 میلیارډ ډالرو ته لوړه شي. د مزار شریف ښار له تفریحي ځایونو له کمښت سره مخامخ دی. د دې ولایت اوسیدونکي د بلخ د سیمهیز حکومت څخه غواړي چې د تفریحي ځایونو د جوړولو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د بلخ ښاروالي هم په مزار شریف کې د تفریحي ځایونو کمښت مني او ټینګار کوي چې په مزار شریف کې د تفریحي ځایونو د بیا رغولو او ډیروال لپاره یو شمېر برنامې تر لاس لاندې لري. مزار شریف د هیواد یو له تر ټولو مهم او نفوس لرونکی ښار شمیرل کیږي. د دې ښار هر کونج د لویو تفریح ځایونو جوړښت ته اړتیا لري، خو د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي وایي چې سیمه ییز حکومت په دې اړه لږه پاملرنه کړې ده. د څو کوچنیو او لږو تفریح ځایونو چمتو کول چې د حکومت د تیرو کلونو له لاسته راوړنو څخه شمیرل کیږي، هغه هم دمګرۍ ویجاړ شوي چې دا سکاله له ډېرو نیوکو سره مخ شوې ده. د مزار شریف اوسیدونکي د بلخ د سیمه ییز حکومت څخه غواړي چې د تفریح ځایونو د جوړولو لپاره اقدام وکړي.
بدبختانه در ولایت بلخ ما شاهد تفریحگاه دولتی نیستیم. اگر هم سالهای قبل بوده تخریب شده. چند تفریحگاه دولتی هم که بوده یا به شکل خوبتر نبوده و دوباره تخریب شده. با مشکلات نبود تفریحگاه در بلخ ما دست و پنجه نرم میکنیم. ما از حکومت خواستار از این هستیم که در کنار از اینکه این مناطق مکانهای تفریحی ترمیم و بازسازی کنه، در پهلوش باید مکانهای تفریحی بیشتر بسازد. په همدې حال کې د بلخ ښاروالي هم په مزار شریف کې د تفریح ځایونو کمښت مني. د بلخ ښاروال بیا د یو شمېر تفریح ځایونو ویجاړېدل د دې ځایونو څخه ناسمه ګټه او نه پاملرنه په ګوته کوي او ټینګار کوي چې په مزار شریف کې د تفریح ځایونو د بیا رغولو او ډیرولو لپاره یو شمېر برنامې تر لاس لاندې لري. همشهری‌های ما هم خواهش میکنیم که وقتی که ساحات سبز میرن، پارک میرن، از استفاده خوب و استفاده معقول بکنن و در قسمت حفظ و نگهداشتش هم توجه بیشتر بکنن و ما هم در تلاش داریم و اداره شهرداری مطابق پلان و برنامه‌ای که داره هم در احیای پارک‌های جدید و هم برای نگهداری پارک‌های فعلی توجه جدی داریم. د تفریح ځایونو نشتون نه یوازې په بلخ بلکې په بیلابیلو ښارونو کې یو له ټولنیزو ستونزو څخه شمیل کیږي او د هغې ترڅنګ د دې سیمو غصب هم یوه لویه ستونزه ده. خو حکومت په دې وروستیو کې د تفریح ځایونو د جوړښت او له دې سیمو څخه د ساتنې په موخه د بامیان، بدخشان، نورستان او تخار ولایتونو یو شمېر برخې د ملي پارک په نوم اعلان کړي. ډیرو قدرمنو لیدونکو خبرونه همدلته پای ته ورسېدل. د سبا د هوا حالات به مې همکاره وړاندې کړي. ښې شېبې ولرئ. الله مو مل شه. کابل لمرین د تودوخې لوړه درجه 30.15. مزار شریف لمرین د تودوخې لوړه درجه 34.25. هرات لمرین د تودوخې لوړه درجه 31.18. جلال آباد نیمورز د تودوخې لوړه درجه 33.23. بامیان نیمورز د تودوخې لوړه درجه 21.3. کندوز لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.19. کندهار لمرین د تودوخې لوړه درجه 15.18. غزنی نیمورز د تودوخې لوړه درجه 9.11. میمنه لمرین د تودوخې لوړه درجه 10.14. د بدخشان فیض آباد لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.8. اسلام آباد اورښت د تودوخې لوړه درجه 9.23. نوی ډیلي نیمورز د تودوخې لوړه درجه 15.26. تاشکند لمرین د تودوخې لوړه درجه 2.20. دوشنبه لمرین د تودوخې لوړه درجه 1.18. تهران لمرین د تودوخې لوړه درجه 9.19. دوبی لمرین د تودوخې لوړه درجه 43.22. استانبول لمرین د تودوخې لوړه درجه 1.19. مسکو نیمورز د تودوخې لوړه درجه 21.12. بیجینګ لمرین د تودوخې لوړه درجه 4.24. او همداشان اشقابات لمرین د تودوخې لوړه درجه 2.21 اټکل شوی.